بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوستانو فاروق اعظم یم. نن پنځشنبه درېیمه د لړم 1403 هجري شمسي د کابل په بابر باغ کې د مهاجرینو د وزارت لخوا یوه لویه غونډه وه. عنوان یې و مهاجرت، ننګونې او فرصتونه. په هغه کې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر صاحب، یو شمېر وزیران او د امارت ډېر نور لوړ رتبه کسان حاضر وه. د مهاجرت پر مختلفو اړخونو ښه علمي خبرې وسوې. د غونډې په پای کې د مهاجرت د مشکلاتو یو مؤثره ډرامه تمثیل سوه. په دغه غونډه کې زما څخه د خبرو غوښتنه وسوه چې مختصر یې دلته د دوستانو سره شریکوم. ما ورته وویل خلک ولې مهاجر کیږي؟ مهاجرت د دوو مهمو عواملو زیږنده ده. یو د پورې وهلو یا فشار عامل او بل د کشولو یا ترغیب عامل. د پورې وهلو یا فشار عامل غواړم دلته تشریح کم. دلته یو چاته خپل کور او خپل کلی نور د اوسېدو نه وي، شرایط داسې وي د ژوند ډېر ترخه او تنګ شرایط یې پورې وي او مجبوروي چې کلی وطن پرېږدي او بل ځای ته ولاړ سي. دغه د پورې وهلو او یا فشار عامل هم پر دوو ډولو دی. یو طبیعي عامل دی او بل انساني. طبیعي عامل دا دی لکه زلزله، طوفان، سیلاب، سونامي. دا هر پورې وطن راسي انسانان د کور پرېښولو ته مجبور کړي. اقلیمي تغییراتو د سرچینو کمښت لکه وچکالي راسي، کاریز اوبه وچ سي، نور برمایه وچ سي او د ژوند نور طبیعي منابع داسې کمې سي چې خلک کډبارولو ته اړ سي. طبیعي آفتونه لکه د وبا مرض راسي، حیواني آفات راسي چې ټوله رمایه ورمړه کړي او نور نشي کولی چې خپل کوچني ژوند ته ادامه ورکړي. نباتي امراض په یو سیمه کې دومره ډېر سي څو مسلسل کلونه بزګران څه حاصل وانه کړي، کوچ ته مجبور سي. د طبیعي عواملو دغو څنګ ته بیا انساني عوامل هم سته چې انسانان مهاجرت ته مجبوروي. انساني عامل پر دوو برخو ویشل کیږي. یو تعمیري عامل دی چې انسانان د یو تعمیري عمل ولو چې تخریبي دی خو هغه مهاجرت ته مجبوري. مثلا د اوبو یو بند جوړیږي، کلی غر کیږي، هغه خلک مجبور دي چې ولاړ سي، خو هغه یو تعمیري تخریب دی، مهاجرت ته مجبورول دي. دا ځکه د یو عام منفعت دپاره دا کار کیږي. مثلا پر یو کلي سړک راځي، خلک باریږي، دا هم مهاجرت دی، دا هم تکلیف دی، لیکن دا ولو چې تخریبي عمل دی، خدا د تعمیر په نیت دی او د وطن دپاره ګټه لري، خو مګر خلک خو مهاجر کیږي. دوهم بیا داسې تخریبي عمل دی چې هغه د انسانانو ته هیڅ ګټه نه رسوي، لکه خارجي تجاوز، داخلي جنګونه، مسلح تضادونه، بدني شکنجې، ظالم نظام، یا فرضاً د بشري حقوق سرغړونه چې خلک د خپل سر یا عزت د ژغورنې دپاره مهاجر کیږي. مدني فشار د سیاسي نظریاتو، مذهبي باورونو او قومي تضاد له امله، تبعیض، اختناق او تعقیب چې خلک نقل مکان ته مجبوروي. اجتماعي او اقتصادي فشار انسانان مجبوروي چې وطن پرېږدي. په وطن کې روغتیایي حالت نو تعلیمي شرایط نه وي سم، د کار امکانات دومره کم وي چې یو شمېر خلکو ته د ژوند ادامه په خپل وطن کې سخته وي. رواني او روحي فشار، مثلا خفګان دی، کورنۍ اړیکې خرابې سوي، بدۍ په خپلو منځو کې کړي، نور روحي ستونزې لري، یو څوک د وطن پرېښودو ته مجبور سي. دا ټول هغه عوامل و چې د فشار عامل و، د پورې وهلو عواملو چې خلک مجبوره کوي چې د خپل وطن ووځي. دوهم ترغیبي عوامل یا د کش عوامل دي. دا داسې دی چې دلته یو چاته خپل کور و کلی تریخ نه وي او مجبور نه وي چې کلی وطن پرېږدي، ګزاره یې کیږي، خو بل ځای د ژوند نسبتا ښه امکانات وي کوم چې دته په خپل کلی وطن کې میسر نه دي. د هغه بل وطن نسبتا ښه امکانات دی ترغیبوي، ورکشوي چې مهاجرت وکړي او هغه ځای ته ولاړ سي. دغه د ورکشولو یا ترغیب عوامل درته ډېر دي، لکه
په نوي ځای کې په نوي هیواد کې د ژوند نسبتا ښه شرایط لکه ښه روغتیایي خدمات، ډاډمن امنیت، د ژوند د کیفیت ښه والی دا دی ورکشي. یا مثلا اقتصادي مزیات په نوي ځای کې د کار ښه امکانات وي د تر خپل وطن، یا تعلیمي فرصتونه په نوي وطن کې د ښوونې او روزنې د اولاد لپاره تعلیم او تربیه د ده لپاره د پرمختګ لپاره دا امکانات هلته ډیر وي چې د تشویقي چې ورسي. ټولنیز عدالت بل شی دی، په نوي ځای کې د ټولنیز عدالت نسبي برتري هغه دی ورکشي، هلته ځان اوسای احساسوي، د پیشرفت تصور کوي. د مغزونو فرار بیا هم دوستانو د ورکشولو یا ترغیب یو عامل دی، د عامل یو شکل دی. د مغزونو فرار هغه عملیات ویل کیږي چې ماهرین، متخصصین او تعلیم یافته کسان حتی عادي د کار قوه خپل اصلي وطن پرېږدي او نور هیوادو ته د لوړ معاش او د کار د ښه شرایطو لپاره ښه تعلیمي او څیړنیز فرصتونو، سیاسي ازادي او داسې نور امتیازاتو موندلو لپاره ورځي. پرمختللي هیوادونه د مغزونو د فرار په عملیه کې لویه ونډه لري چې د مختلفو تشویقي لارو د وروسته پاتې هیوادونو متخصصین ورجذبوي. دا وضعیت د پرمختللي هیوادو لپاره فرصت دی، خو د وروسته پاتې هیوادو لپاره یو لوی مصیبت، ګواښ او ضرر دی. یوازې امریکا په کال کې د 1,60,000 په شاوخوا کې فني او متخصص کسان له نورو هیوادو څخه ورجذبوي. دا کسان په وروسته پاتې هیوادو کې د هغو هیوادو او د غریبانو په پیسو محدود منابعو وسایلو په ډیرو امیدو تربیه شوي، خو امریکا یې مفت ورکشي. تصور وکړئ امریکا او ناټو له افغانستان څخه د دوی د نظام د سقوط په لومړیو څو ورځو کې 1,22,000 افغانان وایستل. دا د مغزونو د فرار او د استعمار تر ټولو غټ تاریخي عملیات و چې د ورځې 328 پروازه د کابل له نړیوال میدان څخه په اګست 2021 میلادي کې کېده. د مغزونو دغه غلا د دغه تاریخي عملیات تر شا یو مهم پیغام درلود چې د نړۍ پاتې هیوادو ته دا پیغام ورساوه چې ستاسې تعلیم یافته کسان دې زموږ سره ستاسې د هیوادو په نیولو کې مرسته وکړي. کله چې موږ ستاسې هیواد ستاسې په مرسته ونیسو، تاسې به هلته حاکمان کو او د ډالرو باران به در باندې ووري. تاسې به هلته حاکمان یاست او عیشونه به کوئ. خو که چیرې احیانا ناکام سو، موږ تاسې ناکام سو ونه کړی سوی چې ادامه ورکو، تاسې ټول د کورنیو سره له ځانو سره غرب ته راولو او تاسې خپلو وطنوالو ته چې تاسې زموږ په خاطر هغوی وژلي او دښمنان کړي وه، موږ نه پرېږدو. دا یو لوی پیغام دی. دوی بوتله، اوس هم بیایي. لیکن دغه کسان چې مهاجرت کوي هلته ولاړ سي، هغه هلته ستونزې هم لري. موږ ته هم ستونزې پیدا سي، هغو ته هم پیدا کېږي. په هغه هیواده څخه چې دوی ځي لکه افغانستان، چې د افغانستان ځي یا د دغسې هیوادو ځي، د داسې هیوادو څخه ماهر خلک ولاړ سي، د ډېرو مشکلاتو سره یې مخ کړي. د مغزو فرار په حقیقت کې د لوړ کیفیت لرونکي کدرونه کموي او وطن نور د وطن اقتصادي او ټولنیز پرمختګ توان ډېر نه لري، زیان یې ورسوي. ورځ په ورځ د دوی په فرار سره دغه کدرونه چې کمیږي، اقتصادي وده یې کمزوره کیږي او په نتیجه کې استعمارګر هیوادو ته هماغه چې ورسره جنګېدلي دي د هغو مرستې ته بیا اړ وي، سترګې ورته کږې وي چې مرسته راسره وکړي. د همدا فني خلکو مرستې ته ورته بیا ورته احتیاج دي. د افرادو په سطح هم دا کسان چې نوي ځي هغه هیواد ته، هغه چې دوی تصور کوي هلته اوسانه هغوی د لاندې ستونزو سره مخ وي. مثلا انزوا، ډېر مهاجر ممکن په نوې ټولنه کې د انزوا احساس وکړي او کوي په ځانګړې توګه ژبه او کلتور هم بدل وي. احساس کوي د تجرید وي، پریشان وي، د کور د جوړولو د پر ځای کېدو ستونزه لري، یو دم خو شی نسي کولی، ډېر پریشان وي. اقتصادي ستونزې په نوي ځای کې په لومړي سر کې مهاجر د کار موندلو مشکل لري. د مهارت چې په وطن کې حاصل کړی دي هلته کار په نوي وطن کې کار نه ورکوي. ډېر ډاکټران په امریکا کې ټکسي چلوي، ډېر کسان چې په وطن کې ډېر ابرومنده وظیفه هلته داسې وظیفې کوي چې دلته په وطن کې په شرمېدې نه کوي.
خو لکن ورته مجبور دي. قانوني مشکلات لري، څو د مهاجرت کاغذونه او قبلیته دا ډېر پیچلي قانوني مراحل وي، دی ورته پریشان وي په کلو. رواني او روحي فشار سره مخ وي، کورنۍ ځینې پاتې، دوستان پاتې، کلی کور پاتې، ملګري پاتې، وطن ځینې پاتې په پردي وطن کې چې نه په دین نه په ژبه نه په کلچر کې د هغو سره یې ناست ولاړه وي، د جلا انزوا احساس کوي. دا ډول خلک اکثره د ژور خفګان او اضطراب سره مخ دي. تبعیضي چلند ورسره کېږي. ورغلي مهاجر د نوې ټولنې د وګړو لخوا د رنګ، پوست، دین، قوم پر دغو بنیادو د تبعیض سره مخ وي او خپل د پرمختګ مانع ګڼي. پردی ځای ځان ګڼل، نوی چاپېریال اکثر مهاجرو ته داسې احساس ورکوي چې دی درته پردی دی، او حتی اولادونه یې چې هلته هم غټ شوي هغه هم احساس کوي چې موږ په ځان څوک نه ګټوي، د پردي په سترګه راته ګوري. نو موږ چاته کار کوو، چاته زحمت کاږو او چاته دا وطن آبادوو. دا احساس یې په ده کې هم پیدا وي، په اولاد کې هم پیدا وي. مهاجرت ډېر نور مشکلات هم لري چې څو یې دا ذکر شوه، خو دا ځای د ټولو د بیان نه دی. د حل لارې هم شته. د حل لارې دا دي چې اصلي هیواد چې دغه وطن دی، مثلا افغانستان یا پاتې هیوادونه چې خلک ځینې ځي، د دې دپاره چې خلک له خپل وطن مهاجرت ته مجبور نسي او په نوې نابلده استعماري هیواد کې د ځان، اولاد او دین څخه بېګانه نسي. حکومتونه خلک باید د خپل وطن په جوړېدو کې صادقانه کار وکړي. د حکومتونو فرض دي چې په هیواد کې امن او عدالت تامین کړي او د یو معقول سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام تعریف، فعالیت او ودې ته زمینه مساعده کړي، تر څو خلک په خپل وطن کې بسیا وي او خوښ وي، کار او ابرومنده ژوند ولري او مهاجرت ته زړه ښه نه کړي. حکومت باید پر دې خبره جدي غور وکړي چې ولې خلک له وطنه تښتي، عوامل یې څه دي او څه وسي چې کدرونه له وطنه ونه وځي. که یو هیواد لکه افغانستان په خارج کې مهاجر ولري، هغوی باید خپل وګڼي بیرته راوستو ته لارې هوارې کړي، مځکې ورته دلته ورته ورکړي، د یو ابرومنده ژوند لپاره لازمي مرستې ورسره وکړي. څرنګه چې افغان مهاجر لوی طاقتو مهاجر کړي دي، د هغوی دغه لوی طاقتو څخه دي د دوی په بیرته راوستو کې مرسته وغوښته سي. که هغوی مرسته نه کوي، دا د افغان دولت وظیفه ده چې پر هغوی د فشار لارې ولټول سي. په نوي هیواد کې چې موږ افغانان په خارج کې د خارجي هیوادو کې، په هغه هیواد کې د هغو دپاره د خپلو افغانانو دپاره د ژوند د اسانه شرایط برابر کړي، کومک ورسره وکړي چې پر دغه بیا مفصل وغږېږو. دا لارې شته چې دا اوس یې ځای نه دی. د اصلي هیواد حکومت په نورو هیوادو کې افغان مهاجر خپل وګڼي، یعنی افغانستان حکومت باید په نورو هیوادو کې خپل افغان مهاجر خپل وګڼي، هلته یې د حقوقو دفاع وکړي، د وطن سره اړیکې ور محکمې کړي او هلته د هوسا ژوند شرایط برابرولو کې مرسته وکړي او د بیرته راتلو موقتي یا که دایمي د هغو سره ته زمینه سازي ورته وکړي. پر مهاجرت ډېرې خبرې شته، خو اوس په دغه ځکه مې دومره خبرې وخت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.